افغانستان د خپلو تعلیمي او تحصیلي بنسټونو لپاره په هره برخه کې علمي متونو ته اړ دی. د دې ترڅنګ چې دغسې متون باید تولید شي، له نورو ژبو څخه یې ژباړه لنډه او اغیزناکه لاره ګڼل شوې ده. له دې خوا هم که غواړو افغان فرهنګ او معنویت له نړۍ ته ور وپېژنو، باید خپل متون نړۍ ته وژباړو. خو له همدومره اهمیت او ارزښت سره ولې په افغانستان او پښتنو کې د ژباړې کار کم دی؟ آیا له اهمیت څخه خبر نه یو که ستونزه بل ځای ده؟ بعضې دوستانو راڅخه ګلستان کتاب لوست. ډیر به یې راته ویل چې د عربي د فارسي کتابونه ډیر دي، اما په پښتو ژبه کې کتابونه د پښتو نشته. ستا قوت د تصنیف د ترجمې البته شته. که تصدیع په ځان قبول کړي، ګلستان کتاب چې مطبوع او مرغوب د خاص و عامو دی، هم یې لوی سړی ګوري، نصیحت ترې اخلي، هم یې هلکان لولي، برکت ترې اخلي. اساني ډیره وشي، اکثر خلق کې متن ولولي، دویم ځل یې معنا. که په پښتو ژبه ترجمه شي، پښتنو ته به اسانه شي. د پښتو ژبې لوی شاعر او لیکوال عبدالقادر خان خټک د قمري کال هندارې له مخې 323 کاله وړاندې پښتو ته له نورو ژبو څخه د ژباړې ضرورت په داسې څرګنده توګه بیان کړی و. ده پخپله د همدې اړتیا له مخې د شیخ سعدي مشهور کتاب ګلستان پښتو ته وژباړه او ګلدسته یې نوم پرې کېښود. عبدالقادر خان خټک د خپلې ژباړې په سریزه کې پښتو ته د کتابونو د ژباړې اړتیا یاده کړې ده. دا د 350 کاله وروسته هم پښتانه له نورو ژبو څخه د علمي، ادبي، معلوماتي او ذوقي کتابونو ژباړې ته هماغسې اړ دي. ښوونځي، پوهنتونونه، کتابتونونه او څیړنیز مراکز د علمي سرچینو او مأخذونو له بېوزلۍ او تشې ځورېږي. د نړیوالو شاهکار ادبي آثارو پښتو ژباړې ډېرې کمې دي چې وکړای شي عامه ذوق او شعوري کچ لوړ کړي. تخصصي او مسلکي کتابونه په پښتو کې کم دي. پښتو ممتاز آثار د نړۍ ژبو ته نه دي ژباړل شوي چې نړیوال پوه شي افغانان یوازې د جګړو او بدو پیښو خلک نه، بلکې د فضل او ادب خاوندان هم دي. موږ د ژباړې ملي نهضت ته اړ یو. که څه هم په وروستیو لسیزو کې د یو شمېر ژباړونکو په شخصي هڅو او د یو شمېر ناشرانو په کوششونو ځینې کتابونه وژباړل شول، خو د کتاب لوست فرهنګ او د کتابونو مارکیټ کمزوری و. ژباړونکو خپل ژوند له دې لارې نشو تأمینولی. ښایي له همدې کبله دا بهیر ښه په مخه نه ولاړ. هیڅ حکومت لا تر اوسه د ژباړې د یو ملي مرکز پر جوړولو فکر و عمل کړی نه دی. په پوهنتون او اکاډمۍ کې د علمي ترفیعاتو لپاره د تحقیق او تألیف ترڅنګ ممتاز ژباړې نه منل کېږي او له پښتو څخه نړیوالو ژبو ته ژباړه هم ډیره کمه او پڅه ده. له افغانستان څخه د کډوالیو وروستیو څپو لسګونه زره لوستي پښتانه د نړۍ ګوټ ګوټ ته خپاره کړل. دوی د کډوالۍ له ټولو ستونزو سره د خپلو کوربه هیوادونو ژبې زده کړې. ګڼ کوربه هیوادونه د پوهنې، تخصص، ادبیاتو او معلوماتو خورا بډایې زیرمې لري. دا د ژباړې لپاره یو تاریخي فرصت دی. څه باید وشي؟ نن به پرې خبرې وکړو، خو اول راځئ
د ښاغلي نجیب پاڅون پیښلید په دې اړه وګورو. وایي ژباړه هغه پل دی چې ملتونه له نړۍ سره نښلوي. که دا پل کمزوری سي، ملتونه له علم او پرمختګه لرې پاتې کیږي. افغانستان کې هم د ژباړې تاریخ اوږد دی، خو نن دا بهیر له ستونزو سره مخ سوی. علمي مرکزونه په ټپه ولاړ دي او زرګونه مهم آثار لا هم پښتو ته نه دي ژباړل سوي. ویل کېږي په افغانستان کې د ژباړې رسمي بهیر د 14مې هجري پیړۍ له لومړیو پیل سوی و. د امیر شیر علي خان او امیر عبدالرحمن خان په دورو کې له انګلیسي، عربي او فارسي ژبو ګڼې ژباړې کېدې. قاضي عبدالقادر، محمود طرزي، واصف کنداري، مولوي سالم محمد او سیف الدین بابري او یو شمیر نورو د ژباړې په بهیر کې ونډه لرله. په همدې ډول ویل کېږي زرغونه کاکړ لومړنۍ ښځینه شاعره او لیکواله وه چې پښتو ادب ته یې د ژباړې له لارې اثر وړاندې کړ. تر دې سلګونه کاله وړاندې هم ګڼ اثار پښتو ته ژباړل سوي وو، لکه د اسکندر خان خټک، ګوهر خان خټک، طالب شیدا، آخون ګدا، دوست محمد خان خټک او مولوي احمد جان لخوا چې د ژباړې په ډګر کې ونډې اخیستي. خو اوس د ژباړې بهیر کمزوری سوی، د متن تولید کم او د ژباړې منظم بنسټونه نږدې له منځه تللي دي. که څه هم میلیونونه افغانان په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوي او له نړیوالو ژبو سره بلد دي، خو بیا هم پښتو ته د ژباړې منظم حرکت نه تر سترګو کیږي. فرهنګ پالان وایي دا یو تاریخي فرصت دی، خو سمه ګټه ترې نه اخیستل کیږي. په وروستیو کلونو کې یو شمېر پښتنې ښځې هم ژباړې ته راغلې وې. ځینو د ماشومانو کیسې او ځینو ادبي آثار وژباړل. خو اوس په هیواد کې دننه د ښځینه ژباړونکو حضور هم کمرنګه سوی. کارپوهان وایي ژباړه یوازې د کتاب اړول نه دي، بلکې د پوهې لیږد دی. دوی باور لري که ژباړه نه وي، ژبې وروسته پاتې کیږي. په تیرو لسیزو کې د روسي، فرانسوي او انګلیسي ادبیاتو ځینې ناولونه، سیاسي او تاریخي کتابونه پښتو ته ژباړل سوي وو. خو د کارپوهانو په باور دا لا هم بسنه نه کوي. نن ژباړه یوازې فرهنګي اړتیا نه، بلکې علمي او ملي اړتیا ده. پوهان وایي که ژباړه پیاوړې نسي، پښتو به د معاصرو علومو له کاروانه وروسته پاتې سي. پوښتنې دي آیا افغانستان به بیا د ژباړې منظم بهیر ولري؟ همداراز بهرمیشتي افغانان به دا فرصت وکاروي؟ او آیا پښتو به وکولای سي د نړۍ علمي او ادبي اثار خپل ولس ته ورسوي؟ آیا موږ د ژباړو په اهمیت نه پوهیږو که دولتونو پام ورته نه دی کړی؟ آیا فردي او شخصي هڅې کافي دي؟ ښه ژباړه څنګه وکړو؟ د فرهنګ او پوهنې په اوسني بحران کې ژباړه چیرته ده؟ کډوالي د ګڼو ربړو ترڅنګ یو فرصت دی که نه؟ په دې اړه به له خپلو درنو میلمنو سره خواله وکړو. له موږ سره دي څېړونکی، لیکوال او په پښتونخوا کې د پوهنتون استاد ډاکټر حنیف خلیل او د اطلاعات او فرهنګ وزارت پخوانی مرستیال لیکوال او شاعر ډاکټر هارون حکیمي. دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ډاکټر صاحب خلیل، له تاسو به پیل کوو. که یو څه په پښتو کې د ژباړې تاریخچه راته وښایاست، پخوانیو پښتنو څومره کتابونه ژباړل، لومړیتوب یې کومو کتابونو ته ورکاوه، دغه بهیر څنګه تر نوې زمانې پورې راورسېد؟ ډیره مننه لیوال صاحب، تاسو مهمه پوښتنه وکړه. کله چې موږ په پښتو کې د نورو ژبو نه د ژباړې په تاریخچه نظر اچوو، نو د ټول نه وړاندې خو موږ د یوې ژباړې صرف نوم را رسېدلی دی د پټې خزانې په ذریعه، چې هغه د ابن خلاد د عربي شعرونو پښتو ژباړه وه د سالو وږمه په نوم. خو دغه کتاب موږ نه لرو، تر اوسه پورې کتاب شته نه، صرف دغه عمره درک شته چې دا یو ژباړه شوې ده د عربي نه پښتو ته.
کله چې موږ د دې نه لږ رامخکې شو نو د اخوند درویزه بابا د کتاب چې دی مخزن الاسلام سره د دې چې درویزه هغه ته ژباړه نه دی ویلي خو هغه حقیقت کې د څلور پنځو کتابونو ژباړه ده د خلاصې کې دانی او د ځینې نورو دینی کتابونو چې درویزه پکې د خپل طرفه صداسې ډېرې اضافي نه دي کړي البته ژباړه بیا هم ورته نه دی ویلي خو موږ دا ویلي شو چې په پښتو کې کوم د ژباړې د سفر شروع کوو باید چې د اخوند درویزه مخزن الاسلام هم یاد کو البته چې د ژباړې په نوم باندې کوم کار شوی دی نو د هغه بنسټګر بیا خوشحال بابا دی خوشحال بابا د نامه حق په نوم باندې یو ورکوټه رساله په پښتو کې منظومه ژباړلې ده چې د هغه سو پاڼې استاد همیش خلیل موندلې وي او د میا طارق شاه کاکا خیل سره دغه کلمې نسخه و نو هغه همیش خلیل صاحب چې چاپ کا دا په 1016 کې خوشحال بابا د فارسی نه پښتو ته ژباړلې و د نامه حق په نوم چې دا د پنځګنج د یوې برخې ژباړه ده د یو چپټر ژباړه ده بیا زمونږ عبد الله جان عابد زمونږ دوست چې دی هغه نو د نامه حق دوباره چاپ کو او په هغه کې اضافه وکړه همیش خلیل صاحب سلويخ 50 شعرونه پیدا کړیو د عبد الله جان په ژباړه کې یو سلويخ شعرونه دي چې دغه مونږ باقاعده لومبه ژباړه غنلې شو د خوشحال بابا البته دا د زمونږ په نظر کې وی چې د خوشحال بابا د اخلاق نامه چې ده دا هم ژباړه ده د فارسی نه نو د دې پښتو کې د باقاعده ژباړو بنسټګر خو خوشحال بابا دی البته خوشحال بابا یو بل کار هم کړی دی چې د خپل ځامنو ته دغه یو هڅونه کړې ده چې تاسو د پښتو ته ژباړې وکړئ نو د خوشحال بابا درې څلور ځامنو ډیر قیمتي کارونه کړی دي یو یې چې هغه تاسو یاد کو د عبدالقادر خان خټک چې د ګلدسته په نوم باندې کوم د سادي کتاب ژباړل دی هغه خو ډیر معروف دی خو عبدالقادر خان خټک منظومي کیسې د رومانوي کیسې چي دي نو هغه هم ژباړل دي او یوازې عبدالقادر خان خټک نه سکندر خان خټک هم د روماني داستانونه چي دي هغه د فارسی نه پښتو ته ژباړل دي بیا د صدر خان خټک ژباړه هم موجوده ده چې هغه هم په رومانوي کیسو کې ده بیا ډیره مهمه ژباړه د ګوهر خان خټک ده چې د خوشحال بابا زوی دی هغه په نثر کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم سیرت مبارک د کلب السیر په نوم باندې ژباړلې ده سره د دې چې هغه دینی او مذهبي موضوع ده ادب نه ده خو پښتو ته په اولنو ابتدایي ژباړو کې د خوشحال بابا او دغه د کورنۍ د ونډه ډیر زیاته د قدر وړ ده او ډیر زیات کار یې کړی دی یعنی په هغه حالاتو کې مجموعي طور خو زیات نه دی خو په هغه حالاتو کې زیات کار دی مونږ که د خوشحال بابا نه راتېریږو نو موږ یو ډېر مهم ادبي شخصیت لرو چې په ژباړو کې دا ډېر لوی یو کردار دی او هغه نازخیال شاعر عبدالحمید بابا دی عبدالحمید بابا د خپل دیوان نه پرته د شاو غدا کیسه هم ژباړلې ده شرط الاسلامي هم ژباړلې ده نیرنګ عشق هم ژباړلې ده سره د شرط الاسلام باندې زه خپل یو دوه نیوکې لرم چې دا شاید نازخیال حمید نوی بلکې دغه دور د یو بل حمید ژباړوي هغه د لپاره یو بل ما سره خپل نقطې شته چې زه د حمید بابا نه غنم خو دلته د ژباړو په تفصیل کې یادونه ضروری ده په خپل د خوشحال بابا المسی افضل خان خټک د کلیله دمنه ژباړه چې کړې ده انوار سهیلی په نوم باندې چې هغه د مشومانو د لپاره هم ډېر مهم کتاب دی د لویانو د لپاره هم دی او یو ځخیم کتاب دی چې هغه د شاد محمد خان د ژباړې په شکل کې د مردان شاد محمد خان چې دی هغه هم ژباړلې دی نو هغه پښتو اکیډمي په خور چاپ کړي هم دی د حبیب الله رفیع صاحب د ډېر مفصل سریزي سره چې الته نوم دی د بیر دانش د افضل خان خټک چې دا کوم تاریخي مرصع دی نو سره د دې چې افضل خان خټک هم ورته ژباړه نه دی ویلي او ژباړه ده هم نه خو د پښتو کتابونو فهرست چې په 1915 کې بلوم هارت مستشرق مرتب کولو نو هغه تاریخي مرصع هم په ژباړو کې شمیرلې ده چې دا د افضل خان خټک ژباړه ده نو زموږ په کلاسیکي دور کې خو دغه بنیادی ژباړې شوې دي چې د نورو ژبونو
پښتو ته راغلي دي. داسې لږې ډېرې به نورې هم ژباړې وي، خو هغه معروفې نه دي او ادبي نه دي. البته په دینی موضوعاتو باندې اسلامي موضوعاتو باندې ژباړې نورې هم شوي دي، کوم چې د اخلاقیاتو کتابونه دي، یا د عبدالقادر خان خټک په خپله د 40 حدیثونه په نوم باندې چې کومه ژباړه ده هغه منظومه کړې ده، په شعر کې کړې ده. سره د دې چې موضوع دینی ده، خو منظوم کېدلو سره د ادب برخه جوړه کړې ده. نو زمونږ په لومبي دور کې خو لیوال صاحب دغه ژباړې دي چې مونږ د سلیمان ماکونه را شروع کوو او د حمید بابا پورې را رسوو، سره د دې چې د زمونږ کلاسیکي شاعران چې دي د دې په دې دیوانونو کې ځینې داسې غزلې هم شته چې هغه کې ډېره استفاده شوې ده د فارسی عربي نه، هغه د ژباړې په نوم نه ده شوې، هغه د تاثر اخیستلو په نوم شوې ده. بیا نو موږ چې وروسته دور ته راځو، وروسته دور نه معاصره دورې ته مستقل راځو ډاکټر صاحب. معاصره دورې ته بیخي تاسو ته وخت درکو چې د لاندې کیسې، د ناول، د نورو ژانرونو یا ادبي ځیلونو او علمي کتابونو په تیره به علمي کتابونو د ژباړې په برخه کې، د تاریخ په برخه کې بیا راته معلومات راکړئ. ښاغلی ډاکټر حکیمي، تاسو یوه برخه ژوند پوهنتوني ژوند کړی دی او د نړۍ له لویو پوهنتونونو سره اشنا یاست. په افغانستان کې مو د فرهنګ د سکتور په برخه کې کار هم کړی دی. موږ له نړۍ نه همدا اوس په دې معاصر اوسنۍ زمانه کې په دغه برخه کې په تیره بیا د علمي متونو، د اکاډمیکو متونو، د پوهنتوني متونو په برخه کې څومره وروسته یو؟ دغه تشه پرته له ژباړې ډکېدای شي؟ څه کول پکار دي؟ بیړه او ډیر کار نه دی پکار؟ سلامونه. او مهم بحث دی او هر وخت پکارو. موږ د علومو په ځانګړې توګه د علمي متونو په برخه کې د نورې نړۍ څخه پیړۍ شاته پاتې یو. تاسې خبره بالکل سمه ده. په داسې حال کې چې یوه ټولنه خپله څه نه تولیدي، نو بیا ورته پکار ده چې د نورو هغو ټولنو څخه چې هلته دغه متون او علوم تولیدیږي او څېړنې پکښې کېږي او موندنې پکښې کېږي، هغه را وژباړي خپلې ټولنې او کار ځنې واخلي. موږ په دغه برخه کې هم ډېر پاتې یو. نه یوازې د دغې راکړې ورکړې مسئله، مخکې ډاکټر صاحب حسرت چې پر کومه تاریخچه خبرې وکړې، هغه زموږ د تاریخ یوه ډېره کمه برخه ده، یا په اصطلاح د اړتیا د رفع کولو یوه کمه برخه ده، او هغه هم تر ډېره په ادبیاتو کې او یا په دیني متونو کې ده. ولې موږ که چیرې وګورو د نړۍ د ژباړې تاریخ ته، لکه څنګه چې په ټولنه کې د انسانانو ترمنځ د اړیکو وسیله ژبه ده، همدغسې د ملتونو ترمنځ وسیله چې اړیکې په جوړېږي هغه ژباړه ده. که د یونان د فلسفې څخه یا د یونان او د روم د ودې څخه، د علومو د ودې څخه او د مدنیتونو څخه راواخیستل سي، بیا تر اوسه پورې دا علوم د یوې ټولنې څخه بلې ته تللي دي او دغه تګ د ژباړې په وسیله ممکن سوی دی. یو ځل د اسلام د زرین پیر پر مهال عربي ته ولاړل او بیا لاتیني ته، او بیا د لاتیني څخه انګلیسي ته، او وروسته تر انګلیسي چې کومه بله ژبه راځي بیا به دا هغو ته انتقالیږي. همدغسې هغو ټولنو چې خپله تولید نه و کړی، د نورو څخه یې ژباړې وکړې او خپلې ټولنې یې تر یوه ځای په ورسولې. که موږ حتی د جاپان د 19مې پېړۍ د پرمختګ تر شا ګورو، نو هلته ژباړه وه. که موږ د اتاتورک په پالیسیو کې ګورو، هلته ژباړه وه. که موږ دغه راز د چین د اوسنی پرمختګ ګورو، چین یوازې د انرژي د ودې سره نه او د صنعت تر شا یو بل ټکی چې ډېر مهم و، هغه ژباړه وه. ځکه دوی د پرمختللو هېوادونو څخه په ډېرو برخو کې، په ځانګړې توګه په تخصصي علمي برخو کې، په صنعتي برخو کې ژباړې وکړې او په مرسته یې دا دی چې اوس د دنیا په تر ټولو پرمختللو هېوادونو کې راځي. همدغه مورد په ډېرو نورو هېوادونو کې هم کار شوی دی. ولې موږ په دې کې تاسې دا پوښتنه څو ځله مطرح کړه په مقدمه کې هم؟ یو خو زه ګمان کوم چې موږ د دې اړتیا پوره نه ده احساس کړې، په داسې حال کې چې موږ خپله ډېر کم څه تولیدوو
موږ دغه اړتیا باید ډیره پخوا احساس کړې وای. دوهم د دغې اړتیا د رفع کولو دپاره منظم کار نه دی سوی. که دولتونو هم هڅې پیل کړي دي هغه ډیرې ژر شنډې سوي دي یا د دولتونو سقوط او زوال او بیا پرځېدا سبب سوی دی چې دغه لړۍ تعقیب نسي. په مجموع کې چې کوم څه سوي یا ژباړل سوي یا معیاري سوي هغه زموږ د شاهي دولتونو پر مهال سوي دي چې یا د پښتو ټولنې یا د علومو اکاډمۍ او یا نورو چې البته هغه دغه د مسلکي برخې د آثارو په برخه کې د ژباړې مسله ده. که راځو اوس ستاسې خبره سمه ده چې امکانات ډیر سوي سره د دې چې په دولتي کچه خو پښتو هیڅ ځای هم څوک نه لري، نه په محکوم وطن کې چې پاکستان د دې ژبې د محوه کولو حتی پروګرامونه لري، د یوې بلې ژبې د قامي ژبې په توګه معرفي کولو له لارې پښتو ځپي. او افغانستان ته چې راځو، په افغانستان کې متاسفانه دغه روحیه نسته اوس مهال. تاسې به دا نن هم اورېدلي، د نن یو خبر دا و چې پر نوري فایبر په کابل کې بندیز لګیږي، چې چیرې چې پر انټرنیټ باندې چې د نړۍ د وصل دا مهال یو تر ټولو جدي وسیله ده بندیز لګیږي، نو د ژباړې دپاره باید چیرې په دولتي کچه د کار تابع وسي. په دغه توګه د دولتي سکتورونو څخه زه ګمان کوم چې ډیره تمه نسي کېدلی، ولې هغه امکانات چې اوس یې افغانان په بهر کې لري او هغه امکانات چې دا مهال د وسایلو په وسیله باندې ممکن دي، هغه بیرته دې ته زمینه برابروي چې دغه اړتیا ته په فردي توګه او دغه راز که چیرې په رضاکارانه توګه د پښتو لیکوالو ترمنځ یا د ژباړونکو ترمنځ یو همغږي رامنځته کیږي، نو زه ګمان کوم چې موثریت به ولري. ډیره زیاته مننه. د بحث ته بیرته راګرځو ډاکټر صاحب. قدرمن ډاکټر صاحب خلیل، تاسو نوې زمانې ته رسیدلی وای، خو زه په دې برخه کې یو پوښتنه لرم. له ډېر پخوا زمانې څخه د هر تمدن د پیل دپاره موږ د ژباړې نهضتونه وینو. په بغداد کې چې کله اسلامي مدنیت غوړېده، هلته بیت الحکمه ژباړې کولې، یوناني فلسفه ټوله را ژباړل شوې وه. او بیرته کله چې رنسانس راته، اروپایي نوي تمدن د پیل هم له همدې اسلامي اثارو څخه د ژباړې له لارې وشو. داسې په زړو تمدنونو کې، په نویو مدنیتونو کې ډاکټر صاحب حکیمي ورته اشاره وکړه. د پښتنو نوې زمانه هم تقریبا همزمان د مطبوعاتو، د نوي فرهنګ، د ټکنالوژۍ ترڅنګ د ماتې ګوډې ژباړې څخه شروع کېږي. په تېره بیا په ادبیاتو کې نوي زیلونه یا ژانرونه د ژباړې له لارې وپېژندل شول، هم په پښتونخوا کې او هم په کابل او کندهار کې. لومړی لاندې کیسې تر ارواښاد راحت زاخیلي وړاندې، او بیا وروسته دلته په افغانستان کې د سراج الاخبار نهضت او د محمود طرزي ژباړې، او بیا وروسته په تېره بیا پښتو ته د استاد حبیبي لومړنۍ ژباړې. په دغه دوره څه راته وایئ، څنګه تصنیف بندي کوئ؟ لیوال صاحب، یو خو دا خبره موږ باید څرګنده کړو چې پښتانه د ژباړو په لور ډېر وروسته راغلي دي. همدغه زموږ وخت کې راغلي دي، یعنې دا د شلمې عیسوي پېړۍ دغه دور چې دی، دا د حبیبي صاحب، رښتین صاحب، او یا په پښتونخوا کې د بهادرشاه ظفر کاکا خیل او کاب خټک وغیره، دا ډېر وروستی دور دی. موږ چې په نړۍ کې ګورو، نو دا چې د یوناني علم په عربي کې ژباړل شوی دی، دا سوونه کاله مخکې شوی دی. خو پښتانه چې دی، نو اوس په دې شلمه عیسوي پیړۍ کې ژباړو ته راغلل. او بیا چې موږ په ادب کې ګورو، او د ادب په مختلفو ژانرونو کې ګورو، نو موږ یو بله ستونزه هم لرو چې اوس خو زموږ پښتانه د نړۍ په غټو ژبو پوه شو، ویلی هم شي، لیکلی هم شي، پرې پوهېدلی هم شي، خو دا هم ډېره وروستۍ خبره ده. باید چې موږ سوونه کاله مخکې د نړۍ په غټو ژبو خبر وې، د هغوی د ادبیاتو نه خبر وې، د هغوی علم مو ژبې ته راوړی وې، خپلې ژبې ته، خو دغه کې موږ نه شو کامیاب. اوس راځو دې ته چې موږ په دې شلمه میلادي پیړۍ کې ګورو چې په پښتو کې کومې ژباړې شوي دي او دغه نوی علم څنګه راغلی دی. یو خو د علم راوړل دي، یعنې موږ دا ګورو چې په د ادبیاتو نه علاوه
په طب او په ساينس او په قانون د زمونږ لا چې دا یا د نور موضوعات چې دي ټولنپوهنه ده، بشرپوهنه ده، ځمکپوهنه ده، دغه نور څیزونه مونږ پښتو ته نه دي راژباړلي. ادبیاتو ته چې راځو نو په ادبیاتو کې ډېر کم کار شوی دی. بیا چې موږ علمي ادب ګورو، مثلا کره چې موږ ګورو، نو د کره کتنې د نړیوالو معیارونو نه پښتانه ډېر وروسته خبر شوي دي، ځکه چې ژباړې نه دي راوړي. بیا چې کله موږ دغه تخلیقي ادب ته ګورو نو په هغې کې هم کار خو شوی دی، د ډرامې په برخه کې ترجمې شوي دي، د ناول په برخه کې ژباړې شوي دي، افسانه کې شوي دي، په شعر کې شوي دي، خو دغه ټولې ډېرې کمې دي. موږ که ګورو دې ته مثلا ډرامه به راواخلو، نو په کار خو دا و چې هغه د یونان او د هند چې کوم د قبل مسیح د دور آثار دي په ډرامه کې، باید موږ په هغې خبر وای. هغې نه خو نه یو خبر. موږ چې ډرامه راوړې دا نو 2-3 ډرامې مو د انګریزي نه راوړې دي او په هغې کې هم ځینې د اردو په لاره مو راوړې دي. دا ښه ده چې کلندر مومند صاحب د میکبث د شکسپیر ډرامه پښتو ته راژباړلې ده، نو هغه کتابګی دی، یعنې په هغې کې منځ کې شعرونه هم شته د شکسپیر او ورسره دغه منظرونه هم دي. دغه شان مراد شینواري د شکسپیر یو ډرامه راژباړلې وه، 1-2 نورې ډرامې دي چې هغه ډېر محدود کار دی، د نشت برابر دی. البته ناول ته چې موږ راځو لیوال صاحب، نو زموږ د پښتو د ناول شروع پیل کېږي د ترجمه شوو ناولونو نه، خو هغه موږ د اردو ژبې نه کړي دي. باید موږ د فرانس په ناول خبر وای، موږ د روس په ناول خبر وای، موږ د مغرب په ناول خبر وای په هغه وخت کې. اوس خو په لږ ډېر خبر یو، خو په هغه وخت کې نو خبر. نو موږ د ډیپټي نذیر احمد میرت العروس او د نقش نگین پښتو ته راوژباړل چې د اردو نه ژباړه دومره کوم مهم کار نه دی، خو هغه دور کې مهم و چې هغه په 1888 کې یو ترجمه شوې ده، په 1905 کې بل ترجمه شوې ده، او بیا دغه ځینې ترجمې وشوي. البته دغه د ټولسټای ناولونه چې دي دا اوس وشو، د جنگ او صلح چې دا یا انا کرینینا دی، یا د چیخوف ځینې افسانې دي، یا د ځینې نورو روسي لیکوالانو دغه فکشن کې افسانوي ادب کې چې کوم کار دی دا ډېر وروسته وشو، خو بیا هم ډېر کم دی. ما په خپله د ټولسټای اعتراف کتاب پښتو ته راژباړلی دی، نو کتاب کله لیکلی شوی دی او زه پرې اوس خبر شوم چې پښتو ته یې راوژباړو. دغه شان په دې ناول کې هم د روسي ادب ډېر مهم و، په ډرامه او افسانه کې هم ډېر مهم و. موږ له بده مرغه پښتو ته په وخت راونړلی شو. البته په روس کې دغه یوه اداره چې وه د رادوګا نشراتی مؤسسه، نو هغې کې داسې رادوګا او پراګرس دا دواړه هغه داسې د یو ادارې په شکل باندې څه کارونه کېدل، خو هغې بیا هم محدود کارونه کړي دي. نو که موږ د نړۍ ادب ته ګورو نو موږ زیاتې ترجمې خو دغه د اردو او دغه د فارسي نه کړي دي. باید چې موږ مغرب، روس، چین او یونان پښتو ته را رسولې وي. اوس که موږ ګورو په شاعرۍ کې، نو په شاعرۍ کې ځینې ترجمې شوي دي، د ټاګور گیتانجلی او ځینې څیزونه شوي دي، د عمر خیام رباعیات ځینې لیکوالانو راژباړلي دي چې په هغې کې ډېره ښایسته ترجمه کاکاجي صنوبر حسین کړې ده. سره د دې چې د عمر خیام ژباړې 4-5 نورو کسانو هم کړي دي، نجم الرحمن مواج هم کړې ده او سید نظیر هم کړې ده، ځینې نورو خلکو هم کړي دي. دغه شان د ټاګور هم 3-4 ترجمې شوي دي چې په هغې کې ډېره عالي ترجمه د استاد پسرلي صاحب ده چې هغه شعریت هم لري. په شاعرۍ کې خو ژباړه یوازې مفهوم راوړل نه وي، د شاعرۍ ژباړه خو بیخي تخلیقي ژباړه پکار ده. او زه دا هم ووایم چې ژباړه دا اوس چې کوم داسې ماشیني دور دی، نو هغه ماشیني دور کې خلک په دې ایپونو باندې ژباړې کوي، ځینې خلک په شعر هم ژباړي دغه ای آی باندې او چیټ جی پی ټي باندې، خو دا نه کېږي. دا ماشین چې دی مستقله پوښتنه شته، په دې باندې به مستقله پوښتنه وکړو. زه بیرته دې ته راځم. او مهرباني. جی بالکل د افسانې په میدان کې چې کومې د لنډې کیسې ژباړل شوي دي زیاتې د اردو نه شوي دي، نو دا هم هغه عمره اهمیت نه لري. باید مونږ مغربي ادب راوړی وي یا مونږ د روس ادب راوړی وي، نو داسې مونږ ویلی شو چې دا کومه نوې دوره ده
په دې کې هم مونږه یو خو د هغه عمر ژبو پوهیدونکي نه لرل، اوس مو پیدا کړ او چې پیدا مو کړو هغه احساس را سره کم دی چې د نړۍ تخلیقي ادب خپل ژبه ته راوړل. دا معنا ده چې مونږه د نړۍ په معیارونو ځان خبرو، دا غوي په تخلیقي سرچینو ځان خبرو، او چې دا غي خبر یو نو زه دا یو خبره کوم په کومه ژبه کې چې ژباړې ډېری شوی او د عالی ادب شوی د هغه ژبې تخلیقي ادب ته هم وده ملاويږي، دا غي د تخلیقي ادب معیار هم اوچتيږي، تکرار نه خلق بچيږي. نو خلاصه دا چې په دې نوې دوره کې مونږه د نوې ادب ژباړې هغه سینې د کړي څنګه چې پکاروي. بالکل. او تاسو د خبرو په تایید ډیر تازه د ډاکټر لطیف بهاند په همت یو شمېر لوی روسي رومانونه او ناولونه پښتو ته راوژباړل شول او شاید له انګریزي ادبیاتو نه یو له لومړنیو ژباړو څخه د ارواښاد استاد شپون زوړ سړی او سیند ناول وي د ارنست همینګوی او همداسې نور چې البته تر دې وړاندې وروسته نور ژباړې هم شوي دي. ما فقط د دې لپاره دا یادونه وکړه چې دا ستاسو خبره بیخي سمه ده، په دې وروستیو لسیزو کې یا لږ تر لږه د شلمې پیړۍ په اوږدو کې دا کار شوی دی. ښاغلی حکیمي، وخت کم دی او ما سره یوه داسې پوښتنه ده چې تقریبا څو برخې لري، هیله ده چې هرې برخې ته لنډ ځواب ووایې. اول دا چې موږ په یو داسې زمانه کې وو چې ګڼ شمېر لوستي افغانان اوس په بهر کې دي او د یو هیواد نه یو هیواد ژبه یو نړیواله ژبه زده کړي. پخوا هم دغه هڅې فردي شوي دي، تاسو دواړو اشاره ورته وکړه، حکومتونو نه دي کړي او پخوانیو لیکوالو ترمنځ ډیر مشکلات درلودل، نه فرهنګونه وو نه ډکشنري وي نه کتابونه وو، اما هغوی په همت دا کار کوو، په فرهنګي مینه یې دا کار کوو. دغه سهولتونه اوس ډیر دي. په عین زمان کې ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه، تاسو د نړۍ د ټکنالوژۍ په مرکز کې یاستئ، له مصنوعي ځیرکتیا له ژباړو نه لږ تر لږه د پښتو ژبې دپاره اندېښنه پکار ده او اندېښنې شته. هغه ژبې چې ډېره ذخیره یې ورننه ایستې، هغوی به لا یو څه په ژباړو باندې باور کولی شي، اما په پښتو کې په علمي اثارو کې دقت نشي کولی او په هنري اثارو کې هغه هنري او استیټیک ذوق نشي ژباړلی. ډېره تکیه به په ای آی باندې زموږ فرهنګ ته تاوان ونه رسوي. څو پوښتنې دي، هیله ده چې هره برخې ته یې ځواب ووایي. لومړی پوښتنه مو رښتیا هم افغانان په پراخه کچه په داسې هیوادونو کې میشت دي چې یا میشت سول چې دوی د ژبو څخه هم په ساینس کې، هم په ټکنالوژي کې، هم په نوو څېړنو موندنو کې او هم په ادبیاتو کې ډېر څه خپلو ژبو ته راخیستلی سي. په ورته وخت کې کولی سي چې د خپلو ژبو هغه آثار چې د دې ارزښت لري چې زموږ ژبه او کلتور او منځپانګه نړۍ ته زموږ د پېژندګلوۍ په برخه کې داسې وړاندې کړي چې هغه زموږ سره مرسته کوي، په دې برخه کې هم همکاري کولی سي. یو بله چاره چې هغه زموږ د دغو افغانانو سره مرسته کوي یا په اصطلاح امکانات پکې ډېر دي، ډېر دغه افغانان بیرته د همدې ژبې او کوربه هیوادونو د ژبو ترمنځ د ژباړې په برخه کې بوختیاوې لري، ژباړونکي دي، په کوربه هیوادونو کې د خپلو ژبو ژباړه کوي. دوی کولی سي چې هم په دې برخه کې ژباړې وکړي او هم خپل دغه آثار په هغو هیوادونو کې د خپلې ریزیومې یا خپل شناخت او پېژندګلوۍ په برخه کې د یوه سند په توګه وړاندې کړي چې زه پر دغه ژبه دونه حاکمیت لرم چې دا اثر مې هم پکښې ژباړلی یا دا اثار مې ژباړلی، هم به یې ژبې ته کار کړی، هم به یې دغه کار په خپل ژوند کې یوه ګټه ورسولي. پاته سوه د ای آی مسئله، د مصنوعي ځیرکتیا چې ژباړل کېږي. دغه ژباړه که ممکنه هم سي، اول خو ستاسې خبره سمه ده چې پښتو ژبه په هغه اندازه چې پکار ده نه ده ورشامله سوې، خو که ورشامله هم سي دا هغه اړتیا نه رفع کوي کومه چې انسانان کولی سي. ځکه کم متن چې دا اوس هم په انګلیسي باندې تخلیق سوی په دغو اپلیکیشنونو باندې یا په دغو ماشینونو باندې، هغه د لرې څخه پېژندل کېږي چې دا یو انسان نه دی لیکلی، په هغه کې هغه خوند نه وي، په هغه کې هغه کانټکسټ په هغه شکل نه وي پروت، په هغه کې هغه خوږلني نه وي لکه تاسو چې یادونه کړه، ښکلاییز اړخ یې ډېر پکښې
له منځه تللی، ځکه هغه یو ماشین تولید کړي، په هغه کې احساس نه وي، په هغه کې عاطفه نه وي، په هغه کې نور هغه څه چې د یو انسان لخوا په متن کې ځایېدلی سي هغه په هغه کې نه راځي. تاسو ته معلومه ده چې استخبارات اوس په بېلابېلو بڼو په اصطلاح په مصنوعي استخبارات دي یا سیګنل انټیلیجنس دي یا ایمیجري دي یا هر څه دي، ولې وروستۍ پرېکړه د انساني استخباراتو یو څېړونکي کوي، ځکه چې ماشین هغه وروستۍ پرېکړه نسي کولی. نو دغسې د ژباړې په برخه کې هم انسان تدبیر ته اړتیا ده، او کوم څه چې انسان کولی سي، انسان نسبت د ماشین ته د ژباړې په اصولو باندې د خپل کلتور سره سم پوهېدلی سي. زه به انګلیسي اپلیکیشن څخه یو شی پښتو ته راژباړم، هغه د پښتو د کلتور سره بلدیت نه لري، هغه د پښتو د اصطلاحاتو سره بلدیت نه لري، هغه د پښتو د ټون سره بلدیت نه لري، هغه د پښتو د طنز او ټوکو سره بلدیت نه لري. نو بنان ژباړه یوازې دا نه ده چې څوک دې په دواړو ژبو وپوهېږي، بلکې ژباړه دا هم ده، ژباړه دا هم غواړي چې یو څوک یو څه هضم کړي او هغه داسې وړاندې کړي چې هغه لوستونکی په هغه باندې پوه سي، په ټون یې پوه سي، یعنی په بله ژبه کې تقریبا له سره تخلیق کی هستی کی د سره تخلیق دی، یعنی یو پیغام داسې اخیستل دی چې هغه یو څوک جذب کی او واخلي او داسې چاته ورکړي چې په هغه کې بیرته د ابهام مسایل نه پاته. دغه یو یادونه باید چې وکم، ما یو وخت کې دینی متون په ځانګړې توګه حدیث، علمي حدیث د مسلم او بخاري په پېښوري پښتو کې چې راژباړل سوي ولوستل، نو هلته به دا متنونه داسې راغلي ول چې کلمه په کلمه به راغلي ول، د جملې تر پایه پورې به بله معنا ورکول. ماشینونه کله کله همدا کار کوي. اوس مثلا یوازې دغه د شروط الصلات کتاب یوه جمله چې زه رااخلم، دوی په داسې پښتو لیکلې ده، باب دی په بیان د شرطونو د لمانځه. اوس دغه جمله که زه د پښتو ویونکي په حیث باندې وایم به چې دا برخه د لمانځه د شرطونو په اړه ده، دا خبره ډیره واضحه ده، ولې باب دی په بیان د شرطونو د لمانځه. همداسې دیني متون ټوله په دې شکل ژباړل سوي دي، ځکه زموږ هغو خلکو چې د دیني متون راژباړل، هغوی خپل پر ژبه باندې په هغو اصولو او اساساتو حاکمیت نه درلودی، ځکه زموږ په دین کې ابهام دی، ځکه زموږ په دین کې افراطیت دی، او ځکه زموږ په دین کې غلط تعبیرونه دي، ځکه چې ژباړه مو سمه نه ده کړې. زما نظر د ای آی څخه استفاده یا کار اخیستنه په اوس وخت کې خطرناکه ده، او په راتلونکي کې هم زموږ هغه اړتیا چې موږ یې ورته لرو نه پوره کوي. ډیره مننه. د بحث ته دوام ورکو د وخت په پام کې نیولو سره. ډاکټر صاحب خلیل، له تاسو نه هم پوښتنې ډېرې دي او زه په وخت ډارېږم. په هر صورت موږ اورېدلي دي چې هر مسلک او هر رشته ځان ته د ژباړې ځانګړی طرز او شیوه ده. په ساینسي او علمي یا طبیعي علومو کې به علمي دقت او په نوې ژبه کې د هضم د ظرفیت ته پام ساتي. تاریخ به په تحلیلي شیوه ژباړي، اجتماعي علومو کې به یو بله شیوه، په ادبیاتو کې به ښکلا، عاطفه، احساس، خوږلني د ژبې کمال په نظر کې نیسي. ستاسو تجربه په ژباړه کې څه ده او د ژبې په دواړو ژبو باندې د حاکمیت مسله خو ډاکټر صاحب هم یاده کړه تاسو، اما له سره هستونه او په طبیعي توګه باندې د یو څه راژباړل، کوم مواصفات او صفتونه تاسو د ښې ژباړې لپاره پیژنئ؟ لیوال صاحب بنیادی خبره خو تاسو او ډاکټر صاحب دواړو اشاره وکړه چې د کومې ژبې نه کومې ژبې ته ژباړه کیږي، نو په هغه دواړو ژبو باندې صحیح پوهه لرل ډیر زیات ضروری دي. په ځانګړې توګه کومې ژبې ته چې ژباړه کولی شي د هغه ژبې روزمره او محاوره او مزاج باندې پوهېدل خو ډیر ضروری دي. خو زه ورسره دا هم ورزیاتوم چې یوازې په ژبه پوهېدل نه، د کوم شخصیت چې ترجمه کیږي د هغه شخصیت د نورو اړخونو، دغه د نفسیاتو، د نورو آثارو د مجموعي مزاج نه هم خبرتیا ضروری ده. د کوم ژبې چې د کوم تهذیب سره تړون دی، د کوم کلتور سره تړون دی، د هغې نه هم خبرتیا ضروری ده، د هغه مزاج نه هم خبرتیا ضروری ده. بیا ژباړن باید دا ونه کړي چې د ژباړې ژباړه وکړي. موږ اکثر داسې کوو چې د انګریزي یو کتاب دی نو فارسي ته ژباړل شوی دی، بیا موږ پښتو ته د فارسي نه راوړو یا د اردو نه راوړو، او هغه اصل چې کوم ژبه ده
هغه پرېږدو موږ وایو چې اصل نه مې کړې ده. دا هم بالکل نقصان کوي. یو طرف ته نیمه خبره پاتې او نیمه بیا په خپل ژبې ته راورسي. باید دې کې موږ ډېر احتیاط وکړو او خیال وساتو. بیا داسې ده چې کله کله موږ د دې روزمري او د محاورې خیال نشو ساتلی. ځینې ژبو کې ستا د ژبې روزمره محاوره موجوده نه وي. یعنی مطلب دا دی چې اوس موږ په پښتو کې داسې محاورې وایو چې اوخان په بډه وهل. نو مغرب اوخان په بډه وهل نه پیژني، په بډه پیاز دی، د دې څه معنی ده نه پیژني. دغه شانتې ډېرې محاورې دي چې هغه نه پیژني. نو موږ باید چې کومې ژبې ته ژباړه راوړو چې د هغې روزمره محاوره باندې هم پوهیږو، او چې کومې ژبې نه راوړو چې مجموعي مفهوم موږ زخمي نه کړو. بیا دا یو خبره هم نظر کې ساتل پکار دي چې ژباړه په نثر کې هم وي، په نظم کې هم وي. نو په نثر کې خو تاسو ورته اشاره وکړه چې چرته به ساينس وي، چرته کې به طب وي، چرته به قانون وي. هغه کې خو د ژباړن لپاره ډیر مشکل نشته. البته منظومه ژباړه کې ډیر مشکل دی. منظومه ژباړه چې په نظم کې په اصلي ژبه کې کم کیفیت وي، دغه کم خوند وي، کم مزاج وي، هغه ژباړه کې خو منتقل کېدی نشي. خو باید چې د ژباړونکو دغه عمر خو تخلیقي زور ولري چې هغه مفهوم د لپاره د خپل ژبې مطابق یو تصویر جوړ کړي شي، یو تخیل جوړ کړي شي، خپل مفهوم هغه مجموعي مفهوم د خپل ژبې د مزاج مطابق داسې وویل شي چې باید تر ډیره حد یو تخلیقي شان ښکار شي. نو داسې ډېری خبرې دي چې هغه د منظومې ژباړې سره تړلې دي لیوال صاحب. او دغه بنیادی خصوصیات یو ژباړن لپاره ضروری دي. مننه. تاسو ته یو بل مهمه پوښتنه ته بیرته راځم. ډاکټر صاحب حکیمي، یو بل پوښتنه چې د هم دوه برخې لري. زما یو وخت په یادېږي په کابل پوهنتون کې به د علمي ترفیعاتو لپاره تر پوهنوالۍ پورې ژباړه هم منل کېده، اما په دې کې به څه شرطونه وو. اول به د ژباړې صلاحیت، علمي صلاحیت په نظر کې نیول کېده، بل هغه ضرورت د پوهنتون او د اکاډمیک مراکزو چې مهمو اثارو ته وو، هغه به یې راژباړل په طب کې، په ځمکپوهنه کې، په انجینري کې، په نورو کې، په ټولو عرصو کې. اما په وروستیو لسیزو کې دا له بده مرغه دا اصول بدل شول. یوازې تألیف او تحقیق به د ترفیعاتو لپاره بیان کېدل. دغه د مستقلو علمي اثارو ژباړه په اکاډمیکو مراجعو کې څنګه سپارښتنه کوي په دې برخه کې؟ که تاسو یو وخت بیا افغانستان کې د فرهنګ د برخې مسؤلیت در وسپارل شي، د یو ملي مرکز د ژباړې د یو ملي مرکز د ژباړې د یو ملي نهضت د پیلولو لپاره حکومت ته به څه سپارښتنې وکړي؟ دواړه مهم ټکي دي. اول خو که څوک یوه ډېره مهمه لیکنه په یوه بله ژبه کې ویني، خوښېږي، نو تر خپلې لیکنې به دا ډېره غوره وي چې هغه راواخیستل شي خپلې ژبې ته او د ژباړې د اصولو او امانتدارۍ سره سمه ټولنې ته وړاندې شي. که یو چا تر ما ښه خبره کړي، حتمي نه ده چې زه به خپله خبره کوم. که زه د ټولنې او که زه د علومو او که زه د انسانیت خیر غواړم، خو زه باید هغه ښه خبره تر خپلې خبرې را مخکې کړم. زما په نظر د علمي بنسټونو دپاره په دې مسئله کې لومړیتوب اړتیا ته چې موږ د ښه اثر اړتیا دلته متمرکزوو، باید دې ته لومړیتوب ورکول شي. او لکه تاسو چې یادونه وکړه، که بیا هم همدغه اصل راواخیستل شي، دا به بهتره وي پر ځای د دې چې خلک مجبور کړی شي چې یو څه ولیکل شي، تر دې چې هغه ښه ژباړې یا د ښو اثارو ژباړې ته یې وهڅوي. دوهم، لکه ما چې مخکې یادونه وکړه، تاسې تفصیل ورکړئ د عثماني خلافت، البته د عباسي دورې چې په هغه پړاو کې د 8مې پېړۍ څخه بیا تر 11مې پورې دا په مجموع کې د اسلامي زرین پړاو. په دغه وخت کې مرکزونه ول، دغو مرکزونو عربي غني کړه، دغو مرکزونو هغه زرین پړاو ممکن کړي. لکه څنګه چې همداسې یادونې وسوې، د هر هیواد چې وده کړې، نو د ودې تر شا یو مهم ټکی همدغه د علومو راواردول ول. بشري ټولنه داسې ده چې یوازې
یو هیواد یا یو ملت نه دی توانېدلی چې ټول علوم کشف کړي، ټول علوم په اصطلاح په ټول علومو کې موندنې وکړي او دا ټول علوم بیا بیرته په صنعت کې پلي کړي. بشري ټولنې یو له بله اخیستنه کړې ده. د دغې اخیستنې دپاره د داسې ټولنو لکه زموږ چې دي ډېره اړتیا دا ده چې د نورو څخه یې راوژباړو. په 2015 کال کې د هیواد ولسمشر غوښتل چې د نړیوالې د انساني ظرفیتونو او په اصطلاح د IPR Intellectual Property Rights یا د نړیوالو د ملکیت، البته د افکارو د ملکیت هغه یو مسوده او موارد تایید کړي او په کنوانسیون کې افغانستان یو ځای کې چې موږ به بیا که چیرې ژباړه کوو نو د هغو لیکوالو څخه چې د نړۍ په هره برخه کې باید موږ اجازه واخلو او که نه نو باید هغه اثار چاپ نه سي. بالاخره زموږ پرېکړه دا وه چې موږ په دغسې موقف کې نه یو چې موږ پر دې ویره ولرو چې زموږ اثار د خلک یا زموږ د لیکوالو اثار د نړیوال بې له اجازې واخلي، بلکې موږ اړتیا لرو چې د نړۍ څخه یې واخلو. نو که موږ په دغه کنوانسیون کې یو ځای سو، موږ به په خپل لاس تړلي یو. موږ دا احساسوله چې موږ د نړۍ څخه ژباړې ته یا د نړۍ د اثارو څخه ژباړې ته ډېره اړتیا لرو. هغه کنوانسیون سره موږ یو ځای نه سو او اوس هم نه باید، بلکې د ژباړې د مرکز خبره هغه مهال هم موږ راپورته کړه، د ولسمشر سره هم مطرح سوه. موږ دغه تشه ورته متمرکزه کړه چې موږ اړتیا لرو چې د نړۍ څخه راوژباړو او بې له دې اجازې واخلو. اوس هم زموږ لیکوالان د نړۍ د نورو لیکوالانو په پرتله دغه ازادي لري چې کولی سي چې خپلو ژبو ته ډېر هغه اثار راوژباړي چې هغه که چیرې په نورو هیوادونو کې ژباړل کېږي نو اجازه به یې اخلي یا به د امتیاز دپاره پیسې ورکوي. موږ به البته که زه بیا چیرې په هغه برخه کې راځم نو د ژباړې د مرکز، د ژباړې د همغږۍ او په نړیواله کچه چې چیرې د پښتو ژبې ویونکي چیرې افغانان یې، د دوی په وسیله به د ژباړې د رضاکارانه او دغه راز هغه چې پر دې به امتیاز اخلي یو سیستم به جوړوو او یو مرکز به یې تر څو موږ وکولی سو چې د نړۍ د علمي کاروان سره یو ځای سو. موږ د طب په برخه کې، موږ د اقتصاد په برخه کې، موږ د انجینرۍ په برخه کې، موږ د ټکنالوژي په برخه کې، موږ د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې، موږ د ستور پیژندنې، موږ په هره بر د فضا پیژندنې په برخه کې موږ داسې برخه نشته چې په هغه کې د نړیوالو علومو څخه ژباړو ته اړتیا نه لرو، بلکې په هره برخه کې البته دا یادونه هم باید وکړم مخکې د ژباړې پر ډول باندې که چیرې بیا د هرې برخې مسلکي اشخاص په هغو خپلو برخو کې ژباړه وکړي دا به د دوی حاکمیت او د آثارو موثریت نور هم زیات کړي. ډیره زیاته مننه. ښاغلی ډاکټر خلیل، اوس د دې بحث بله برخه ده، د را ژباړې په اړه خو خبرې وکړې، د ور ژباړې په اړه مو لا تر اوسه څه نه دي ویلي. پښتو هم داسې اثار لري چې باید نړۍ ته وژباړل شي، نړیوال باید پوه شي. ښه، د لنډیو څه ماته ګوډه ژباړه په بېلابېلو ژبه شوې ده. خوشحال خټک تر یو بریده یا مستشرقینو یا په خپله پښتنو ژباړلی، رحمان بابا ژباړل شوی دی، ځینې معاصر شاعران ژباړل شوي دي، د غني خان ځینې منتخبات ژباړل شوي دي، اما ډېر څه شته چې نه دي ژباړل شوي یا ډېرو ژبو ته نه دي ژباړل شوي. زه فکر کوم چې مثلا ملي هنداره یو له دغو اثارو څخه ده چې که د نړۍ هر ژبې ته وژباړل شي د افغاني فرهنګ، تاریخ او معنویت یو واقعي هنداره ده. او داسې نور ګڼه اثار په دې برخه کې څومره کار شوی دی؟ تاسو په دې برخه کې څه راته ویلی شئ؟ لیوال صاحب په دې برخه کې هم ډیر کم کار شوی دی. لکه تاسو چې وایي چې موږ پښتو کې دغسې څه لرو چې باید نړۍ ته ورسوو. موږ خو د خوشحال بابا غوندې شخصیت لرو چې په نړۍ کې به سیال کم پیدا شي په ادبي نړۍ کې. نو بیا هم د خوشحال بابا ژباړې خو شوي دي په انګریزي کې هم او په ځینې نورو ژبو کې هم او زیاتې شوي دي. یعنی په اردو کې خو ټول خوشحال ترجمه شوی دی چې هغه پریشان خټک صاحب ترجمه کړی دی د منظوم چې څومره کلام دی او هغه په 9 جلدونو کې 9 ټوکه هغه اکاډمي ادبیات چاپ کړی دی.
خوشحال بابا. په انګریزي کې د خوشحال بابا وړومبه ترجمه خو راورټي وو کې د سلو نظمونو بیا ایولن هاول او اولف کیرو هم سلیکشن فرام خوشحال یو څو نظمونه په انګریزي کې وژباړل. وروسته زمونږ د پښتونخوا د اردو د هندکو لیکوالو هم وژباړل. دغه شان رحمان بابا هم ډیرو ترجمه کړی دی. بلکې د رحمان بابا په حواله خو به زه دا وایم چې د رحمان بابا د منتخب کلام ژباړې په الماني کې هم شوي دي، په فرانسوي کې هم شوي دي او په انګریزي کې خو ډېرې شوي دي. په انګریزي کې خو د رحمان بابا مکمل دیوان 2-3 واره شوی دی. یو منتخبات چې دی هغه جیمز ان ویلسن چاپ کړي دي، دی نایټنګیل اف پېښور. خو مکمل دیوان د ګل خان په نوم یو پښتون ژباړلی دی انګریزي ته، او یو مکمل دیوان د امریکای رابرټ سیمپسن چې د طبيعاتو پروفیسور په ایډورډز کالج کې هغه مکمل دیوان ژباړلی دی. نو خوشحال رحمان خو په انګریزي کې هم صحیح شوی دی. د کاظم خان شه دا دیوان سید انور الحق اردو ته ژباړلی دی، البته دا فارسی او انګریزي او ځینې نورو ژبو ته ژباړل پکار دي چې کاظم خان غوندې شاعر هم ډېر کم پیدا کیږي. راځو دې ته چې دغه زمونږ کم نوې دور دی، نو په نوې دور کې په شلمه میلادي پیړۍ کې ډېر کم ژباړې شوي دي. ګوره د حمزه او د غني غوندې خلک کم شوي دي. د غني خو دغه یو څو نظمونه هغه صاحبزاده صاحب ژباړلي دي او د هغې نه علاوه داسې ډېرې ژباړې نه دي شوي. حمزه بابا غوندې شخصیت چې هغه نړۍ ته ښودل غواړي په کمو اړخونو کې، په شاعرۍ کې، په ناول کې، په سفرنامه کې، په ډرامه کې، په بلا سیزونو کې نه دی ژباړل شوی. بیا د زمونږ دور چې کوم نور لوی لیکوالان دي چې هغه عالمي سوچ لري، اشرف مفتون ګوره نړیوال فکر لري، آفاقي فکر لري. دغه شان موږ سره د سیف الرحمن سلیم او زمونږ سره یونس خلیل او د څومره چې رومانوي شاعران دي هغه نړۍ ته نه دي رسیدلي. تر دې چې زمونږ د پسرلی صاحب او د کاروان صاحب او د دې خلکو د شاعري چې د ډېر لوړې پایې او پاغې کې هغه مسلې دي چې نړۍ په ځان خبرول غواړي او بیا په یو هنري انداز یې کول غواړي. موږ سره ځینې ناولونه او افسانې د دې معیار شته، د ډېر لوړ معیار. موږ سره اوس په دې نوي دور کې ناولونه راغلي دي چې هغه نړۍ ته رسول غواړي. دې سره خو به یو دا فایده وشي چې زموږ په دې نړۍ کې دا کوم انتشار او جنگ او جګړې او د تحریکونه چلیدلي دي دا به نړۍ زما په ادب کې مو ویني. بیا زما د کلتور او زما د مزاج او د نفسیاتو نه به نړۍ صحیح خبر شي. راځم دې ته چې د نوې دور چې څومره زمونږ د پښتو ادب دی په هغې کې 10% ژباړه نه ده شوې، یعنې چې څومره پکار ده د هغې 10 برخه هم نه ده شوې. ډیره زیاته مننه قدرمنو دواړو میلمنو، ډاکټر صاحب هارون حکیمي او ډاکټر صاحب حنیف خلیل، ستاسو له ډیرو علمي توضیحاتو نه ستاسو له بحث څخه دا لنډیز ترلاسه کولی شو چې پښتو ژبې ته له نړیوالو علمي، ذوقي او هر ډول آثارو ژباړه د آب حیات په شان مهمه او ضروري ده. همداراز پښتو ممتاز او مهم آثار چې نړیوال فکر پکې بیان شوی باید د نړۍ ژبو ته وژباړل شي. هغه ځوانان چې په نړۍ کې په نورو ژبو په بین المللي ژبو پوهیږي دغه رسالت بهتره ترسره کولی شي. د سیاسي او بېځایه بحثونو په سوشل میډیا کې د بېځایه مصروفیت پر ځای که موږ هره ورځ یو مخ ژباړه وکړو، فکر کوم ملي فرهنګ ته به مو ډېر څه وربخلي وي. ستاسو له دواړو قدرمنو له توضیحاتو ډېره مننه. زموږ فرهنګي سپړنه همدومره وه. تر بلې فرهنګي سپړنې پورې مو په خدای سپارم. ورځ او شپه مو ښه او نیکمرغه.